څوک محبت کې لیونی شي څوک محبت کې لیونی شي او څوک په عشق کې ولی د الله شي نه. خوږو ملګرو، نن در سره د پښتو ادب د شایقینو دپاره یو مختصر شان هڅه کوم، او هغه دا چې په پښتو ادب کې هم ډېر صنفونه دي لکه د نورو ژبو په شان. نو یو صنف پکې داسې دی چې هغه په نورو ژبه کې نشته، دا خاص دی د پښتو دپاره، او هغه دی د پښتو ټپه. نو د پښتو ټپه او د پښتو د زنځیرۍ ټپې په منځ کې درته فرق درښایم، ځکه چې د دې فرق به ډېرو کمو خلکو ته معلومات وي، او په یو څو مثالونو باندې د هغې وضاحت کوم. پښتو ټپه کې دوه مصري لکه دا یو لایني، دوه لاینونه یې پکې، بس په دوه لاینونو کې پوره قصه کېږي، سمندر په کوزه کې باندې. نو په دغه اولنۍ مصره کې 9 سیلابونه وي، د سیلابونو د په انګریزۍ کې سیلیبلز وایي، او دا هغه څیز دی چې کله ستا د خولې نه په یو وخت کې یو آواز راوځي، لکه نه ماتېدونکی آواز راوځي. لکه مثال په طور زه وایم کاغذ، نو په دې کاغذ کې کاغذ، په دې کې 2 سیلیبلز دي، په دې کې 2 سیلابونه دي. نو دغه شانتې د ټپې په اولنۍ مصره کې زمونږ سره 9 سیلابونه او په دې دویمه مصره کې 14 سیلابونه. لکه مثال په طور باندې څوک چې د چا د باغچې ګل شي، څوک چې د چا د باغچې ګل شي، دا تاسو وشمارئ، دا به نهی مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي. یوه بله ټپه ده چې یو مغرور وي بل مصروف وي، چې یو مصروف وي بل مغرور وي، د داسې خلکو یاري مه کوه مینه. یوه بله ټپه راته ډېره مزدار شان را یادېږي چې زه د زړې نیکۍ ته ګورمه، ځکه د خپې په نو بدو باندې ږدمه. نو اوس زنځیرۍ ټپه څه ته وایي؟ زنځیرۍ ټپه دې ته وایي چې په هغې په اولنۍ مصره کې 9 سیلابونه لکه د ټپې په شان، خو په دې دویمه مصره کې 20 سیلابونه. نو د هغې مثال څه دی؟ ډېر مزدار ما سره چې کم دی نو یو څو ټپې دي چې د زړه واک د چاله ورکو، چې د زړه واک د چاله ورکو، نو یو په لس تر خپله وس همدغه کس به دې په زړه لوبې کوي نه. او غر په سکونو نه ماتېږي، غر په سکونو نه ماتېږي، د کمقلۍ د نادانۍ د لیونۍ خبرې مه کوه مینه. او په خوله مولا په زړه بلای، په خوله مولا په زړه بلای، کوې مطلب په کوم سبب، په خوله دې رب په زړه دې درب ختلي دي نه. او یوه بله ټپه ده زنځیرۍ ټپه ده چې هغه ما جوړه کړې ده، نو دا پکې هم واورئ. خوب مې لیدلو په ګډا شوم، خوب مې لیدلو په ګډا شوم، حکمرانان جج صاحبان ټول وکیلان لیونو سپو خوړلي دي. والسلام.